أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو د روغتیا او سلامتیا په هیله په سورة الحجرات اول څخه تر څلورم آیاتونه پورې موږ په تیر درس کې ویلي وو. اول درې آیاتونه مو ویلي وو. په اول آیاتونو کې الله عزوجل فرمایلی و چې تاسو د الله او د هغه د رسول څخه مخکیوالي مه کوئ او د هغه څخه وړاندېوالي مه کوئ. د خپلو افکارو د مفکورې وړاندې کول د هغه څخه وروسته وکئ. یعنی ستاسې هغه لومړیتوب باید په هر څه کې هغه الله او هغه رسول وي. مشکل حل رام ورد څیزونو ته ویل کېږي. دغه شاعرو سپکاوی مسلمانان مومنان کولی شي د شاعرو په سپکاوي سره د ایمان څخه ووځي. اوس دغه د لوی شاعرو څخه قرآن دی و په اسلامي پیغمبر دی، مکه ده او لمونځ دی. دغه څلور چې دی هغه لوی شاعر دی، هغه لوی اهمیتونه چې لري په اسلامي شریعت کې. همداسې نو په نورو کې نو شاعر چې دی مولوي دی یا ملا دی یا په اسلامي کتاب دی، داسې نو ټوله دا مسجد دی، دا ټوله د اسلامي شریعت شاعر دی. دې ته سپکاوی کول بیخي یو څوک د ایمان څخه هم باسي، چې الله پاک هم فرمایي ومن یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. نو الله پاک هم په دې آیت کې داسې فرمایي چې هغه څوک کولی شي د شاعر الله د الله د شاعرو احترام وساتي چې زړه یې په اصلاح په عمومي ډول سره پاکي، تقوا و صافوالی پاکوالی د زړه ولري. نو بیا دا کس بیا نه د عالم و د ملا بېعزتي کوي چې دا یو شاعر دی، نه دی یو حتی یعنی په لوړ غږ لا یعنی نور سره ګډېږي. ولې د دغو شاعرو د لوړولو لپاره یا د دوی د عزت لپاره دوی خپل اواز لا کښته کوي او یو ډول په زړه کې دوی ته احترام ولري. نو ممکن دا قانون باید څوک زده کړي چې هغه د یو یا په زرګونو یا په لکونو کې د یو ملا یا د یو عالم د هغوی سره مشکل درلودل یا په هغوی کې یو څه ستونزه و نقصان لیدل باید پر ټولو باندې دغه د سپکاوي خبره ونه کړي. نو عموم کې دلته باید دغه د سپکاوي هغه بدوالی هم راځي چې د شاعر الله د الله د شاعرو په اړه باندې باید موږ ډېر یو څه حساس باید واوسو. همداسې د اواز کښتوالي په اړه باندې لقمان علیه السلام کولی شو وایي. سورة لقمان کې هم داسې راغلی چې هغه خپل زوی ته دا
بیان کوي وقصد فی مشک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. وایي د خپل زوی ته وایي خپل په تګ کې نرمي راوله او خپل اواز یې کښته کړه، ځکه تر ټولو هغه غټ اواز چې دی او خراب اواز چې دی هغه د حمیر یا د حیا دې وي هغه د خره اواز دی. نو د ده د یو نصیحتو څخه هم دا و چې واغضض من صوتک، خپل اواز یې کښته کړه. عموما کې د مشرانو یا امیرانو په منځ کې باید خامخا دغه شی باید ډېر مراعت سي. بیا الله پاک هم دا هغه کسان ته چې هغوی خپل اوازونه کښته کوي هغوی ته هم فرمایي چې دا کسان ته الله پاک دوی ته مغفرت او اجر عظیم ورکړي. راځو مخته په نوو ایتونو کې الله عز وجل فرمایي ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. ان الذين هغه فرشته سره هغه کسان ینادونک کوم چې اواز کوي تا ته، نارې وایي تا لره، من وراء و شاته الحجرات د دغه حجرو یا د خونو یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اوسېدو د سکونت هغه ځایو شاته دی نارې وایي د هغه ځای څخه. اکثرهم لا یعقلون، اکثره د دوی چې دی ډېر د دوی چې لا یعقلون عقل نه لري. ولو انهم صبروا حتى تخرج الیهم لکان خیرا لهم والله غفور رحیم. کچیر ولو انهم کچیر دوی صبر وکي حتی تخرج تر هغه وخته پورې چې ته راوځې الیهم و دوی لره لکانه په تحقیق سره یې به خیرا دا خیر لهم د دوی لپاره. والله غفور رحیم، په رښتیا سره الله چې دی غفور بخښونکی دی او رحیم ذات دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د غرمې خوب کوي، هغه په عربي ژبه کې چې قیلوله ورته وایي. د سبب نزول یې په داسې ډول سره دی چې د بني تمیم قبیله چې مخکې هم یادونه یې وسوله، دوی راغلي وو د الله و رسول ته. نو دا د غرمې وخت دی، د خوب وخت دی، بیا د حجراتو د شا څخه یعنې د کور د شا څخه یې د الله و رسول ته نارې ویلې چې ای محمد ای محمد. نو دغه ډول سره دوی نارې ویلې چې بیا بیضاوي رحمه الله په خپل تفسیر کې د عینه بن حسن او اقرا بن حبیس د دغو دوو کسانو یادونه کوي چې دغو دوو کسانو هغه کسان وو چې هغوی یعنې د نارو په سر کې وه یا دوی په لوړ اواز سره د الله و رسول ته نارې ووالې او د یو عادي شخص په اصطلاح وایي د هغه عادي شخص فکر یې پکوي و هغه په ډول سره یې چغې وهلې چې ای محمد راووځه. نو الله عز وجل بیا دوی ته د ادب په ډول سره فرمایي چې هغه کسان چې د حجراتو د شا څخه نارې وایي اکثره عقل نه لري، یا هغه کسان چې یعنې دوی لره بیخي وایي اصطلاح وایي عقل نشته، دوی عقل نه لري. ولې د دوی دپاره لازمه دا وه چې دوی یو څه وخت صبر کړي وای او تر داسې وخته پورې چې ته راوتلی وای بیا خپل بیان کړي وای. یعنې په دا ټولنیز آدابو کې هم دغه یو شی دی چې په دغه درو وختونو کې چې سورة النور کې هم بیان شوی و چې د سهار د لمانځه څخه مخکې و، د ماپښین د لمانځه وروسته و، ترې وخته پورې چې دغه د غرمې وخت دی، همداسې د ماخوستن د لمانځه څخه وروسته. په دغو وختونو کې بې له ضرورته څخه چې معنا هغه عاجل ضرورت نه وي کور ته تګ یا حتی ټلیفون کول یو څوک بې له عقله څخه ښکاره کوي چې دا یو کس چې دی دا عقل نه لري. حتی که خبر هم وي چې دا کس معنا په دغه وخت کښې دغه دی بېکاره دی، بیا هم که ضرورت عاجل نه وي د الله د حکم په اساس باید د دغو درو وختونو هغه ادب وپېژندل سي. نو الله پاک هم دلته فرمایي چې وایي دغه د حجراتو د شا څخه چې څوک نارې درته وایي دا اکثرا عقل نه لري، ولې د دوی دپاره لازمه دا وه چې څه وخت انتظار کړی وای. بل بیان الله پاک ډېر ښایسته بیان کوي یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما من جهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. یا ایها الذین آمنوا ای کسانو چې تاسې ایمان راوړي ان جاءکم که چیرې تاسې ته راغلی فاسق بنبأ په خبر سره. ګورې دا د نبأ چې دی اصل کې د تفسیرونو کې هم داسې بیان کېږي چې دغه نبأ د هغه ډېر اعلی خبر د هغه مهم خبر ښکارندویي کوي، یعنې هرې خبرې ته هرې وینا ته موږ نبأ نسو ویلی. فتبینو نو تاسې پلټنه پسې وکړئ، بیان یې کوي، بنیان یې کوي، ښکاره یې کوي. ان تصیبو د ویرې څخه د دې چې وبه رسېږي ستاسې له طرفه څخه و یو قوم ته بجهالتین په جهالت سره یو مصیبت ورسېږي ستاسې په ناپوهۍ سره، بې له دې چې تاسې د هغه تبیان کړی یا بیان د سمه مو په اصطلاح بیان اخیستی نه وي، سم پلټنه مو نه وي کړې،
نو تاسو به مصیبت ورسوي دا قوم ته بجهالت، تاسو به ناخبرۍ کې فتصبحون، او بیا به تاسو وګرځېږئ، تاسو به سئ علی ما فعلتم، پر هغه څه چې تاسو کړي دي، نادمینه مندم، یا هغه کس کوم چې بیا افسوس کوي. نادمینه معنا بیرته افسوس کوونکي، یعنی تاسو چې هغو کسانو چې تاسو ایمان راوړی دي، تاسو د عقل څخه کار واخلئ. کوم کسان چې فاسقین تاسو ته په غلط خبر سره راوړي، دا خبر اول تاسو وپلټئ، یعنی تاسو داسې نه یې په ناخبرۍ سره تاسو یو قوم ته، یو چا ته، یو کس ته، یو ټولنې ته، یو کورنۍ ته په جهالت سره هغوی ته تاسو مصیبت ورسولی، او بیا نو پر خپل مصیبتو پر خپل کوم سپکاوي خبره مو یا کړي، یا مو یو بل فعل کړي، پر هغه باندې به نو بیا تاسو نادمین و، هغه افسوس کوونکي نه یاست. واعلموا ان فیکم رسول الله، او پوسئ ان په تحقیق سره فیکم رسول الله، په تاسو کې د الله رسول دی. لو یطیعکم، که چیرې دی ستاسې اطاعت وکړي، فی کثیر من الامر، په اکثرو اوامرو کې، په اکثرو کارو کې، په کثیر په ډیرو کې من الامر د کارونو څخه، که چیرې دی ستاسې د اکثرو کارو اطاعت وکړي، لعنتم، نو تاسو به خامخا په اصلاح په مشقاتو په ګناه کې ولویږئ. لعنتم، نو تاسو په ګناه کې ولویږئ، په مشکل کې به ولویږئ. یعنی دغه ستاسې هر څه د الله رسول نشي تاییدولی. که چیرې په د اکثرو شانو کې د الله رسول ستاسې دغه اکثره شان تایید کړي، نو کیدای شي تاسو په مشکل کې ولویږئ. ولې د الله رسول ته هم په د آیات کې، بل آیات کې داسې فرمایي، د سورة المؤمنون کې انشاءالله راسته، ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت الارض لفسدت السماوات والارض. که چیرته الله پاک ورته وایي د خپل د دوی د اهواءهم، د دوی د شخصي اغراضو، به اصطلاح وایي د شخصي هواګانو، یا د دوی د انفسو متابعت ته وکړي، یا حق د دوی متابعت وکړي. ولو اتبع الحق اهواءهم، که چیرې حق د دوی متابعت وکړي، لفسدت الارض والسماوات، تحقیق سره به مځکه او اسمانونه به فاسد سي، یا به په مشکل کې ولویږي. بل آیات کې هم شته، ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين. که چیرې ته متابعت وکړي د دوی د اهواء، یا د دوی د نفسي غرایز او اهداف، من بعد ما جاءك من العلم، د علم څخه وروسته په دې پوهېږې هم، بیا هم د دې متابعت د دوی د اهواء په سبب وکړي، انک اذا لمن الظالمین، بیا نو ته د ظالمانو څخه. نو د الله رسول هم وایي، زه ستاسې په هره خبره کې ستاسې متابعت نشم کولی، ځکه ستاسې په خبرو کې اهوا او د غرایز زه پېژنم، یا الله رسول په دې باندې پوهېږي چې باید د چه شي متابعت وکړي او د چه شي باید متابعت ونه کړي. الله پاک فرمایي، ولکن الله حبب الیکم الایمان وزینه فی قلوبکم وکره الیکم الکفر والفسوق والعصیان. همداسې الله پاک فرمایي چې وایي ګورئ د الله عز وجل، که چیرې د الله رسول صلی الله علیه وسلم که چیرې د ستاسې هره خبره ومني، نو بیا به ډېر مشکلات پېښ شي. ولې تاسو د الله شکر ادا کړئ چې پر تاسو باندې نعمت کړی دی، ولکن دا نعمت چې کړی دی، ولکن لیکن الله تعالی حبب، تاسو ته محبوب ګرځولی دی، الیکم تاسو لره الایمان، ستاسې ایمان، ستاسې ایمان ستاسې خوښ شوی دی، ستاسې په زړه کې یې ځای ورکړی دی، وزینه، او ښایسته کړی دی، فی قلوبکم، ستاسې په زړونو کې د ایمان، وکره، او بد یې ګرځولی دی، متنفر کړی دی، الیکم تاسو لره الکفر، کفر، والفسوق، او فسق، او والعصیان، او دغه عصیان یا نافرمانی د الله د اوامرو څخه، او د رسول د اوامرو څخه. اولئک هم الراشدون. اوس نو دا هغه کسان کوم چې هغوی تحقیق کوونکي دي په خپلو خبرو کې، ګورې د آیات سره ده، هم الراشدون، دوی دي پر دین د الله باندې ثابته کسان. راشد هغه کس کوم چې رهبري، هغه کس کوم چې پوهیږي. فضلا من الله و نعمت، دا فضل دی د الله له طرفه څخه، و نعمت، او دا یو نعمت دی د الله له طرفه څخه. والله علیم حکیم، په تحقیق سره الله چې دی علیم دی، پوهیږي، او حکیم ذات دی، او حکمت والا دی، هغه کس دی کوم چې حکیم ذات دی. بیا الله پاک یو بله ډېره ښایسته موضوع ته اشاره کوي،
چې زموږ په ټولنه کې دغه موضوع دغه حکم موږ په خپل نظر کې وساتو، خپل په زړونو کې د الله قرآن وساتو، نو بیا به دا مشکلات تر ډېره پورې حل شي. وإن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما، وإن طائفتان کچیرې دوی ډلې من المؤمنین د مؤمنانو څخه اقتتلوا په خپل منځ کې جنګ و جدل وکړي یا جګړه وکړي، فاصلحوا نو تاسې صلح راولئ بینهما د دوی په منځ کې. فإن بغت کچیرې بغاوت وکړي یا یې تیری وکړي احداهما یو د دوی څخه علی الاخرى پر بل باندې، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، نو جګړه وکړي یا یې ووژني یا جګړه وکړي د هغو کسانو سره التي تبغي کوم چې بغاوت کوي، حتی تفیء تر داسې وخته پورې چې اطاعت کوي، راضي کېږي یا غاړه یږدي الی امر الله د الله امر ته. فإن فاءت کله چې بیا دوی غاړه کښېږدي امر ته متابعت وکړي، فاصلحوا نو بیا صلح وکړي بینهما د دوی دوه په منځ کې بالعدل، ګوري نو کوم اساس وي بالعدل په عدل سره، واقسطوا او تاسې انصاف وکړي. ان الله يحب المقسطين، الله پاک چې دی په تحقیق سره خوښوي هغه کسان کوم چې هغوی انصاف کوونکي مقسطین. ګورئ د مشکات شریف حدیث دی، من مشى مع ظالم ليقويه ويعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام، و یا کس کوم چې د یو تګ یې وکړي یا متابعت یې وکړي یا کومک وکړي د ظالم سره هغه د قوت لپاره، او په دې هم پوهېدي چې دا کس ظالم دی، یعنې ظلم کوي پر یو بل مظلوم باندې، حق یې نه دی هغه کوي، فقد خرج من الاسلام، نو دا کس په تحقیق سره داس شپ تحقیقي وایي، فقد تحقیق سره قد خرج من الاسلام، دی د اسلام ووتی. په اسلامي شریعت کې د ظالم یعنې هغه حدیث دی چې الظلم ظلمات لیوم القیامه، دا ظلم چې دی یو ډېر د هغه سختو خبرو څخه دی. ولې دلته موږ په ټولنو کې بیا نور ځینې شیان داسې یو څه کلتوري ډېر سخت نیولي او ظلم بیا ډېر کښته نیولی دی. دغه آیات د اوس او خزرج په نامه دغه دوی مشهوره قبیلې دي د دوی په اړه باندې نازل شوی دی چې د دوی په منځ کې بیا ځینې اختلافونه وو، خپلمنځي جګړې د پخوا څخه ډېرې وې چې بیا د اسلام په راتګ سره په عربو کې دغه دوی قبیلې چې قوي قبیلې هم وې خو بیا هم په جنګ وې، نو اسلام پر راتګ سره بیا دوی دوه ترمنځ هغه د اخوت او ورورولۍ تړون وسو او دوی بیا اختلافات یې کم شول، چې بیا الله پاک هم په هغه سورة الانعام کې فرمایي واذکروا نعمة الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا، وایي تاسې هغه نعمت تر په یاد کې کوم چې تاسې اعدا او دشمنان واست، تاسې یو د بل په اصطلاح وینې مو څښلې، وژل مو، دا دواړه غټ غټ قبیلې وې چې هغې خواته به تلای نه سوی، لوړې دښمنۍ مو تاریخي سره درلودلې. نو د دې اسلام په راتګ د دې نعمت هم در په یاد کړئ چې فألف نو تاسې الفت یې واچوي بین قلوبکم فاصبح بنعمته اخوانا، د نعمت په توسط سره تاسې ورونه وشمېرل سولاست، تاسې ورونه وګرځېدلاست. نو دغه آیات کې هم الله پاک فرمایي کله چې د مسلمانانو د دوو ګوندو د دوو ډلو ترمنځ اختلاف راسي، جګړه پیښه سي، نو تاسې اول کوشش وکړئ چې د دوی په منځ کې هغه جګړه لرې کړئ او صلح یې ترمنځ راولي. ولې که چیرې بیا د یوې تعرض کوئ نو هغه تاسې د هغه سره جګړه وکړئ تر داسې وخته پورې چې تفیء الی امر الله، د الله امر ته دوی اطاعت کوي، بیا چې هغه اطاعت وکړي بیا په منځ کې په عدل او انصاف سره روغه جوړه وکړي او دواړه ډلې یو د بل ترمنځ سره یو ځای کړي او دوی د اخوت تړون یې سره ور وکړي، ځکه انما المؤمنون اخوة، په تحقیق سره مؤمنان چې دي ورونه دي، فاصلحوا بین اخویکم، نو دا صلح راولئ بین اخویکم، ستاسې په ورونو کې خپل ورونو په منځ کې سوله راولئ، ځکه دوی سره ورونه دي. واتقوا الله لعلکم ترحمون، وبېرېږئ د الله څخه لعلکم شاید ترحمون، رحمت وکړي الله پاک پر تاسې باندې. نو الله پاک هم دلته فرمایي چې دغه د ورونو ترمنځ چې کومه جګړه ده هغه باید د پردیو په رقم د کافرانو منځ کې چې هغه رقم باید ونه نیول شي. ولې دغه یو لړ طرز العملونه چې الله پاک راکړي چې اول باید صلح په منځ کې وکړي، که هغه نه کېدل هغه کم کس چې دغه یې هغې سوی دی یا اختلاف کوي د الله د اوامر نه مني، نو هغه کس تاسې د هغه سره جنګ وکړئ، هغه سره مبارزه وکړئ، مشاجره ورسره وکړئ تر څو بېرته د الله لارې ته راسي. کله چې بېرته د الله لارې ته راغئ بیا د هغوی ترمنځ د دوو ډلو ترمنځ اتفاق راولئ،
ځکه مؤمنان مسلمانان سره ورونه دي، هغه که هر ځای مؤمنانو ترمنځ دایمي اخوت شته. نو د نن ورځې درس به همدې ځای پای ته رسېږي. الله دې موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. السلام علیکم ورحمة الله.